کچرې پوروړی یو مال یو کس ته ورکي څه ته دې پیسو سره زما پور لنډ کړه. بله یعنې دغه پیسې ورکړه هغه چا ته چې ما باندې پور دی. سمه ده. په منځ کې ته هغه امین وګڼې، امانتدار وګڼې چې دا هغه پیسې هغه کس ته ورسوه. ته هغه هر څه وجه وي، ممکنه دی څه په منځ کې څه ستونزه نه وي، خو فرض وکړه چې پیسې راسوله تا لپاره سخته دی. یو کس روان دی په لارې کې پیسې ورکوي، وایي چې دغه فلاني ته پیسې ورکړه، پیسې ورته ورسوه. یا مثال په طور باندې د یو بل کس بینک اکاونټ ته واچوي، حساب ته واچوي، ورته وایي چې دغه د فلاني ته ورسوه. هغه کس په منځ کې تا ور باندې باور کړی دی، تا ور باندې اعتماد کړی دی، عمدن په خپل اراده سره، یعنی په خپل مرضی سره، اختیار سره دی کې یو تصرف وکړي، استعمال کړي دغه مال چې کم تصرف پکې اجازه نه وه. عمدن دغه کار وکړي. نه د پیسې چې تا ورکړي دي، ته 1,00,000 روپۍ ورکړلی چې دغه 1,00,000 روپۍ ته یو څه فلاني ته ورکړه. هغه ویل چې زه به ورکړم. په لارې کې دې هغه پیسې وخوړلې عمدن خپل اراده او اختیار سره. یا دا چې په غلطۍ کې، غفلت کې پام یې نه و. دی مثال په طور باندې په لارې کې څه خوړل، خوراک یې وکړلو، د هغه کم پیسې لنډولې، جیب نه یې پیسې ورکړلې، دغه یې پام نه و چې دغه پیسې چې زما جیب کې دي زما خپلې نه دي. دا پیسې ما ته چا راکړي دي چې فلان کس ته، فلاني کس ته زه ورسوم. نو دغه مال د تلف شي، تلف هم دغه ضایع شي. دغه پیسې تا وخوړلې که نه، تا پیسې ورکړلې چا ته، تا پیسې ورکړلې دکاندار ته، یا عمدن د وکړلو یا د غفلت وجې نه وکړلو. په دې ځای کې دغه کس چې رسولې لپاره ور باندې چې اعتماد کړی دی، هغه څه دی؟ ذمهوار دی، هغه ضامن دی. صحیح، ذمهوار دی. ذمهوار دی یعنی هغه به ماته دغه پیسې پوره کوي هر صورت. دغه پیسې به چاته ورکوي؟ دغه پیسې ضامن دی چې خوړلي دي، تلف یې کړي دي. ضامن دی هغه چاته چې پوروړی دی، هغه څوک چې چا ورته پیسې ورکړي دي هغه ته دي. دا ضامن او ذمهوار نه دی هغه چا لپاره چې چا باندې د دې کس پور و چې چاته دغه پیسې روانې کړي وي، چاته یې روانې کړي، هغه ته نه دی ذمهوار. هغه چاته ذمهوار دی چې چا دې ته پیسې ورکړي دي. او که چېرې هغه چا نه د دغه حلالیت وغواړي چې چا دې کس باندې پور و. څنګه؟ یعنی تا ما باندې پور و، زه ستاسو پور وړی، ما چاته پیسې ورکړلې، اوس هغه ضایع کړلې. تا پیسې تا ورکړي دي که نه؟ ما ورکړي، تا ورکړي دي چې ما ته دې راورسوي. دې پیسې وخوړلې، که ما نه حلالیت وغواړي دغه فایده نه ورکوي. تا نه پکار دی چې حلالیت وغواړي، تا پیسې ورکړي دي، زما امین و که نه، تا پیسې ورکړي دي، تا ته ذمهوار دی. حلالیت به ما نه چې حلالیت وغواړي دې سره پور نه لنډېږي، یعنی دې سره دغه کوم تصرف یې کړی دی، استعمال کړی دی چې اجازت نه و، دغه جایز نه کېږي. او د دې کم پور د تا کم پور و هغه پور نه دی لنډ شوی. صحیح، که زه حلال کمم پور نه دی لنډ شوی. هغه کس چې تا امین ګڼلو هغه پکار دی تا ته دغه پیسې درکړي. مګر دا چې زه هم وایم چې هغه ما کم پور دی، هغه ما بری او ذمه کړل، ما ته مو وبخښلو دومره پیسې، نو تا ته مو پور ختم کړلو، نو بیا هغه ذمهوار تا ته نه دی. صحیح. او البته که چیرې دغه کس زما لخوا وکیل و، یعنی د چا چې پور دی هغه طرف نه وکیل و، او وکالت په طور باندې دغه پیسې واخیستلې، نو هغه په لاس کې چې ضایع شولې، بیا ذمهوار دی د چاته ذمهوار دی هغه چاته چې چا پور دی، پور وړي ته ذمهوار نه دی. مثال په طور باندې ما تا باندې پور دی،
جی ما تا باندې پور دی تا ورته وویل چې پیسې درکوم ما تا ته وویل چې زما زوی به درشي صحیح هغه ته پیسې ورکړه ستاسو طرف نه وکیل دی او زما طرف نه ستاسو وکیل زوی جی زما زوی تا ته درغللو تا پیسې ورکړې اوس دغه پیسې د ما زوی په لاس کې څه شولې ضایع شولې ته ذمهوار نه یې ها صحیح صحیح ته ذمهوار نه یې او دغه زما زوی چا دپاره ذمهوار دی ما لپاره ذمهوار دی جی جی تا لپاره ذمهوار نه دی ستا کوم پور دی هغه پور دی دا شو لنډ شوی دی دغه زوی ته ستاسو زوی ته مې چې لاس کې ورکړی دی سره زما پور لنډ او چونکې وکیل دی وکیل دی او فرق دی مسالې کې او بلې مسالې کې دغه دی چې اولینی فرض کې ما هغه کس وکیل نه و کړی ما تا ته نه ولیږلی ما تا ته نه ویلي چې فلاني کس ته ده ورکړه او که زه خپل مثال په طور باندې خپل کمپنۍ مې دی خپل شرکت مې دی زه د خپل شرکت یو کس تا ته لیږم هغه کسان چې ما سره په کار کوي خپل دفتر کې ما سره کار کوي هغه زه تا ته درولېږم ورته وایم چې فلاني کس ته پیسې ورکړه سمه ده ته هغه ته پیسې ورکړې او هغه نه یو رسید هم واخلې بله ته ورنه رسید واخلې اوس په لارې کې دې کس نه پیسې روکې شولې یا دی ورنه دی استعمال کړلې جی نو تا خپل پور لنډ کړی دی لنډ شوی دی او دغه کس چې استعمال یې کړي دي دغه ما ته ذمهوار دی تا ته نه دی ذمهوار احسنتم دغه خبره صرف په دغه پور خبرې کې نه دی بلکې په نورو شیو کې د هم یو کس باندې که ته باور وکړل جی څه د ورکړلو پیسې دي یا بل شی د ورکړلو هغه ځای کې هم دغه خبره راځي